ډېر ګران زده کوونکو سلامونه نیکې هیلې. خدای دې وکړه چې ټول جوړ روغ خوشحاله د کورنۍ سره خوشحاله ژوند تیر کړئ. نن د اووم ټولګي د درسونو په ادامه سره د طبیعي لویو اعدادو د ویش په اسانه طریقه در سره کار کوم چې تاسو کله کله د ویش یا د تقسیم په سوالونو کې ډېر زیات ستونزه لرئ. نو کله چې غټ عدد تاسو ته درکول کېږي او په یو دوخانه‌ایي عدد ویشل کېږي، زه تاسو ته یوه طریقه در زده کوم چې دا ډېره اسانه طریقه ده، کېدای شي د دې نه ګټه واخلئ. تاسو د پنسل نه کار واخلئ یا د چټلنویس کتابچې نه، خو ما په کیڼ خوا د کتابچه کې دا درته لیکلي، په چپه خوا کې مقصد د روش نه دی چې زه روش تاسو ته در زده کوم. دلته موږ یو عدد لیرو 15,955 تقسیمیو په 15 یا 15,955 هم در لوستل کی او 15 لکم که ووایي دواړه درسته ده. تاسو اول دغه د 15 عدد اخلي، اول یې ضرب په 2 کوئ چې 2 15 دی کې 150 په څه چې ضرب اسانه دی تاسو ته. بیا په 150 د 15 ور اضافه کړئ، د په 2 معنا چې 3 واره 15 باندې عدد ضرب شو 225 کی. بیا 15 اضافه کړئ، د په 2 معنا چې 4 ضرب 15 شو 3 واره 15 شپږ واره 15 بل اخره 9 واره 15 615 کی. دا در سره په چټلنویسه کې یا په کیڼ خوا د کتابچه کې که د ما چې یادداشت کړي د ځان سره یادداشت کړئ. پس دغه ګورئ چې دا عددم قاسمم په اصطلاح چې دغه عدد غواړو په تقسیم کړو 15 دی. 15 دوی خانې لري او دلته کې دوی خانې موږ تاسو ونیسو د 55 دی. 55 د 15 نه کم دی، نو یوه بله خانه یې انتخابوو چې څو شي 530 شي. اوس دلته په خپل لست کې ګورئ چې 530 نه کم یا نږدې عدد کوم یو دی. موږ دلته په 9 ځلې 15 کې 525 لیرو او په 8 ځلې 15 کې 600 لیرو. 600 ډیر دي مګر 525 د 523 نه کم دي، نو څو ځلې باید ضرب کړو؟ 9 ځلې به دلته ضرب کړو. عدد په راسم دلته د خپل یادداشت نه واخلو 525 په دلته ولیکو او پس د منفي کړو د 14 نه چې د 3 نه 15 نه چې 14 نه چې 15 ولاړ شي 8 دلته پاتې شول 5 نه چې 2 ولاړ شي 3 او څو به کارته کړو؟ د 5 نه 15 ولاړ شي څو به کارته کړو؟ نه به کارته کړو. دلته عدد نوی عدد شو دلته 309 وګورئ چې چیرې نږدې عدد ورته شته 315 دی. بیا 450 شوی 15 ضرب 15 کې 315 کې د 309 نه کوچنی دی، نو 15 ځلې ضربیو. 15 ضرب 15 کې څو؟ 315. بیا به منفي کړو د 9 نه چې 15 ولاړ شي 4 د 8 نه چې ولاړ شي 1 نم کارته کړل. دا ځلې د 15 نوبت دی 15 به کارته کړو. 15 چې کارته کړل 145 شول. 145 د موږ تاسو د اعدادو په یادداشت کې نشته، یعنی که یو موږ ضرب 15 کړو، یو ضرب 15 خو 15 کې، نو 15 ته کوچنی دی، نور ټول ته غټ دي د 145 ته، نو یو ځلې به ضرب کړو. یو ضرب 15 15 نه 15 ولاړ شي 0 د 14 نه چې ولاړ شي 9. اوس به دوهم 15 کارته کړو. اول 15 کارته کړل، دوهم عدد په کارته کړو چې دلته کې 915. 915 ګورو چې دلته موږ تاسو په یادداشت کې شته یا د هغې نه کم. نه ځلې چې ضرب کړی 615 شوي، نو 10 ځلې خو یې نه ضربیو ته 9 پورې ضرب زبانی وایو موږ تاسې، نو نه به ضرب کړو. نه ضرب 15 کې 640 615 به د دې ځای نه
رواخلو شپږ سوه پنځه اویا. ښه اوس د پنځو نه چې پنځه ولاړ شي صفر پاتې کېږي. دلته به یو قرض کړو، د لسو نه چې اووه ولاړ شي درې پاتې کېږي. دلته شپږ پاتې شول نو دېرش شول. دېرش د پنځه اویا نه کوچنی دی او بل عدد موږ تاسو نه لرو، نو موږ مجبور یو چې دلته یو اشاریه کېږدو او دلته یو صفر کته کړو. درې صفره تاسو پوهېږئ چې په تقسیم کې درې صفره حق لرو چې موږ تاسو یې کارته کړو. درې سوه چې شول موږ ګورو چې درې سوه د موږ تاسو په لیست کې شته او کله چې څلور پنځه اویا مو څلور د پنځه اویا سره ضرب کړو درې سوه کېږي. نو څلور به ضرب کړو څلور پنځه اویا هم کېږي درې سوه. عدد هم وکړی شوی چې پوره تقسیم کړو پنځه سوه او درې شپېته زره او 955 تقسیم پنځه اویا څو شول؟ اووه زره او 519.4 شول. بل عدد بر واخلو. بل عدد هم دی 95,628. دواړه رقم چې ولونئ درسته ده، صحیح خبر ده. 895,628 هم سمه خبره. لکه مخکې تاسو کینې خوا د کتابچې کې یا په چټانویسه کې دو اویا تاسو په دوو کله ضرب کړئ یو سلو څلور څلوېښت کېږي. کله چې دو اویا پې ور واچوئ 216 کېږي، بیا یې پې ور واچوئ ته نو پورې نه چې ضرب په دو اویا شي شپږ سوه اته څلوېښت کېږي. دا یاد مخکې د مخکې درسره ولرئ. اوس دلته ګورئ چې موږ اول دوه خانې نیسو په دې خاطر چې دو اویا دو خانه‌ای عدد دی. دو خانه‌ای عدد دوی خانه چې ونیسو اته نوي کې وبخښئ دوی خانې چې ونیسو نه اتیا کې نه اتیا دی. دو اویا نه څه دی؟ د دو اویا نه غټ دی. د دو نه اتیا د دو اویا نه غټ دی او موږ ګورو چې دلته څو ځلې موږ ضرب کړو چې موږ ته نه اتیا راکا یا د نه اتیا نه کوچنی راکا. واضح خبر ده چې دوه وارې موږ ضرب کړی یو سل څلور څلوېښت چې زیات شوي نو یو ځلې به ضرب کړو چې یو دو اویا یو دو اویا شي. د نو نه چې دوه ولاړ شي اووه، د اتو نه چې اووه ولاړ شي یو. د به کوم عدد موږ تاسو کارته کیږو؟ پنځه به کارته کیږو. پنځم چې کارته کړل اوس دلته شول یو سلو پنځه اویا. یو سلو پنځه اویا که موږ دوه ځلې ضرب کړو یو سلو څلور څلوېښت کم دی ته صحیح خبر ده. که درې ځلې ضرب کړو 216 زیاتي نو دوه ځلې به یې ضرب کړو. دوه ضرب په دو اویا کېږي څو کېږي؟ یو سلو څلور څلوېښت. پنځو نه څلور ولاړ شي یو، د اووه نه څلور ولاړ شي درې. او کوم عدد باید کارته کړو؟ د کوم عدد نوبت دی چې باید کارته کړو؟ پنځم کارته کړل شپږ کارته کړو. شپږم چې کارته کړل دلته د تاسو عدد شد 314. 314 ته نږدې عدد به دلته پیدا کړو چې کوم عدد دی؟ 380 خو ته زیات دی. 380 ته زیات دی. 208 ته کم دی. نو 380 نه نیسو 208 څو ځلې ضرب شوی دو اویا؟ څلور ځلې ضرب شوی دو اویا. څلور ضرب په دو اویا کې څو کېږي؟ 208. دا به منفي کړو. د شپږو نه اته نه ځي شپاړسو نه چې اته ولاړ شي اته پاتې کېږي. دلته د تاسو یو دې ته قرض کا صفر پاتې شه د دې نه چې ورته قرض کو لس د لسو نه چې اته ولاړ شي څو پاتې کېږي؟ دوه پاتې کېږي. او د کوم عدد نوبت دی؟ د دوه نوبت دی چې تاسو یې کارته کړئ. د دوه به کارته کړئ. دوهم چې کارته کړل اوس دې خواته وګورئ چې 202 اتیا نه وړ عدد چیرې دی چې موږ باید هماغه وارې د مغه عدد نه باید استفاده وکړو. موږ که څلور ځلې ضرب کړو 208 کې زیاتی د 202 اتیا نه 208 زیاتی نو څو ځلې باید ضرب کړو؟ درې ځلې باید ضرب کړو. درې دو اویم کې 216. د دوه نه شپږ نه ځي 12 نه چې شپږ ولاړ شي شپږ. دلته پاتې شول اووه. د اووه نه چې یو ولاړ شي څو پاتې کېږي؟ شپږ پاتې کېږي. د دوه نه خو دوه
لاړ شي هیڅ. اوس کوم عدد باید کار ته کړو؟ د کوم عدد نوبت ته دوام کار ته کړي وو؟ د 8 نوبت 8 باید کار ته کړو. دلته تاسو عدد شو 608 608 شو. دلته ګورئ چې کوم عدد باید ضرب شي چې د 608 نه کم یا فکس دغه 608 تاسو ته درک. موږ ګورو چې دلته د موږ تاسو عدد نزلی چې ضرب شوی 2648 شوی د 608 نه کم دی، نو نزلی به ضرب کړو 648. ښه، اوس د 8 نه چې 8 ولاړ شي 0، د 6 نه چې 4 ولاړ شي 2. 8 د تاسو آخري عدد و، بل عدد نه لرئ، نو باید موږ تاسو اشاریه کیدو او دلته باید 0 کیدو. 3 صفره موږ تاسو حق لیرو، نو 200 شول. 200 ګورو چې دلته چې 3 ضرب 2 بیا شوی 214 زیات شوي ده، خو 200 دي، نو څو ځلې به ضرب کړو؟ 2 ځلې به ضرب کړو. 3 ځلې زیاتې 2 ځلې به ضرب. 2 ضرب 2 یکی 140. د لسو نه چې 4 ولاړ شي د دې نه قرض کیو، د لسو نه چې 4 ولاړ شي څو پاتې کیږي؟ 6 پاتې کیږي. دلته نه پاتې کیږي. د 9 نه چې 4 ولاړ شي څو پاتې کیږي؟ 15 پاتې کیږي. بیا به یوه خانه اشاریه حق لري، بیا به یوه خانه اشاریه کیږي. همداسې به که غواړئ ادامه یې ورکړئ، که نه غواړئ نو همدغه عدد کافي دی یوه خانه اشاریه. تاسو 815,628 تقسیم په 2 یا څو شو عددم؟ 12,490.2. دا شو د تاسو د تقسیم حاصل. ګرانو زده کوونکو، خدای وکړه چې دا اسانه طریقه ښه زده شوې وي. د ځان سره تمرین وکړئ او د نور همصنفانو سره درسونه مو شریک کړئ. تاسو ته ښه ورځ غواړم. الله مو مل شه. ښه وخت.